راځئ چې په پښتو کې څه نوي زده کړو. په څلورو جوابونو کې د یو جواب انتخاب. د بایزید انصاري المعروف فروخان بابا د پلار څه نوم و؟ ملا جان، فتح خان، قاضي عبدالله، قاضي کریم خان. په دې کې صحیح جواب دی قاضي عبدالله. سورة التوحید د چا تصنیف دی؟ بایزید انصاري، میاں کریم داد، افضل خان خټک، عبدالقادر خان خټک. په دې کې ټیک دی بایزید انصاري. مقصود المؤمنین د چا کتاب دی؟ محمد بن هوتک، فرروخان، مولا ارزانی، تایمنی. په دې کې ټیک دی فرروخان. حالنامه د بایزید انصاري تصنیف دی. په دې کتاب کې ځینې اضافې د بایزید کوم یو مرید کړي دي؟ ارزانی، دولت لواڼی، واصل، علي محمد مخلص. په دې کې ټیک دی علي محمد مخلص. د بایزید انصاري مریدانو د خپل پیر کوم یو کتاب الهامي کتاب ګڼلو؟ بحر الطالبین، حالنامه، حیر البیان، صراط التوحید. په دې کې ټیک دی حیر البیان. د بایزید انصاري مکتب ته کوم یو مکتب وایي؟ روحاني مکتب، دینی مکتب، فکری مکتب، هندي مکتب. په دې کې ټیک دی روحاني مکتب. په پښتو ادب کې په باقاعده او شعوري ډول باندې د تصوفي شاعرۍ بنیاد د کوم مکتب فکر شاعرانو ایښودی دی؟ روحاني مکتب، د خوشحال خان خټک مکتب، د رحمان مکتب، د حمید بابا مکتب. په دې کې ټیک دی روحاني مکتب. پټه خزانه د پښتو نظم و نثر هغه ماخذي کتاب دی چې پخواني شاعران او لیکوال پکې معرفي شوي دي. دا کتاب کله لیکلی شوی دی؟ 1142، 1143، 1144 او 1147. په دې کې ټیک دی 1142. پټه خزانه فی المیزان یو تنقیدي کتاب دی چې د پټه خزانه په رد کې لیکلی شوی دی. دا د چا کتاب دی؟ مولانا عبدالقادر، قلندر مومند، راحت زاهیلی، محمد نواز طاهر. په دې کې ټیک دی قلندر مومند. د اخوند درویزه بابا د کتاب څه نوم دی؟ سورة التوحید، تاریخ مرصع، تاریخ سوری، محزن الاسلام. په دې کې ټیک دی محزن الاسلام. اخوند درویزه بابا د چا مرید وو؟ فرروخان، پیر بابا، میاں عمر صاحب، اخوند پنجو بابا. په دې کې ټیک دی پیر بابا. په محزن نومي کتاب لومبي تنقید په اول ځل چا کړی دی؟ میاں کریم داد، خوشحال خان خټک، افضل خان خټک، کاظم خان شیدا. په دې کې ټیک دی خوشحال خان خټک. په محزن کتاب کې څه برخه کریم داد لیکلې ده؟ د ده او د اخوند درویزه بابا څه رشته وه؟ استاد، شاګرد، زوی، دوست. په دې کې ټیک دی زوی. د پښتو نثر تاریخ دا د کوم ادیب تخلیق دی؟ پروفیسر پریشان خټک، پروفیسر افضل رضا، پروفیسر جهانزیب نیاز، حبیب الله رفیع. په دې کې ټیک دی پروفیسر افضل رضا. د پښتو ادبي تحریکونه دا د پی ایچ ډي مقاله ده. دا مقاله چا لیکلې ده؟ پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک، پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک، ډاکټر سلما شاهین، ډاکټر پرویز مهجور. په دې کې ټیک دی پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک. پښتانه شعرا د دې کتاب لیکوال څوک دی؟ عبدالحی حبیبی، حبیب الله رفیع، عبدالله خدمتګار بختانی، عبدالرؤف بینوا. په دې کې ټیک دی عبدالحی حبیبی. بی بی مریم د ام فل چې کومه مقاله لیکلې ده د دې عنوان څه دی؟ خوشحال او جمالیات، د پښتو ادبي تحریکونه، د پښتو د نثر تاریخي او تنقیدي جایزه، پښتو ادب کې د غزل برخه. په دې کې ټیک دی د پښتو د نثر تاریخي او تنقیدي جایزه. د پښتو ژبې پلار چا ته ویلی شي؟ بایزید انصاري، خوشحال خان خټک، عبدالرحمن بابا، امیر حمزه خان شینواری. په دې کې ټیک دی خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د پلار څه نوم و؟ اکوړ خان، موسی خان، شهباز خان، دریا خان. په دې کې ټیک دی شهباز خان. د خوشحال خان خټک د نیکه څه نوم و؟ ملک اکوړ خان، دریا خان، امل خان، شیرباز خان. په دې کې ټیک دی ملک اکوړ خان. اول نه پکې کتاب و نه تصنیف و، دا د ما پکې تصنیف کړل څو کتابه.
دا د کوم کلاسیکي شاعر شعر دی؟ خوشحال بابا، حمید بابا، علي خان، اشرف خان هجري. په دې کې ټیک دی خوشحال بابا. د خوشحال بابا د هغه کتاب څه نوم دی چې پکې 20 هنرونه او 20 خصلتونه بیان شوي دي؟ سواتنامه، فراقنامه، زنځیرۍ، دستارنامه. په دې کې ټیک دی دستارنامه. د خوشحال بابا کلیات په لومړي ځل د پېښور جیل پریس نه چاپ شو. دا کوم سن و؟ 1860 عیسوي، 1862 عیسوي، 1870 عیسوي، 1875 عیسوي. په دې کې ټیک دی 1862 عیسوي.